سلامونه سپین تڼۍ در سره یم ستړي مشئ د افغانستان د پیژندنې په لړ کې افغان او افغانان غواړم چې نړۍ ته ور وپېژنم. افغانستان د افغانانو له نظره یا د افغانانو له زاویې او لیکنو نه ډېر کم معرفي شوی دی. معمولا بهرنیانو د افغانستان تاریخ لیکلی دی او خلک نړۍ او افغانان په خبر کړي دي چې په افغانستان کې څه تېرېږي، خو داسې کم پېښ شوي دي. په دې به وغږېږو چې ولې داسې کېږي. خو له نیکه مرغه یو افغان لیکوال را سره دی چې دوی تر دکتورا پورې له دکتورا نه په نوره برخه کې هم څېړنې کړي دي، زده کړې کړي دي. وحید وطنیار په جرمني کې اوسېږي او دوی ماستري په سیاسي علومو کې کړې ده. وروسته یې همداسې په همدې برخه کې د سیاسي علومو په برخه کې دکتورا کړې ده. د افغانستان په اړه د ګوندونو د پرمختیا په برخه کې کتاب لیکلی دی او په دغسې جګړه ځپلو هیوادونو کې لکه افغانستان هلته د جنګونو ونډه څه ده. د افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې د جمعیت اسلامي د ګوند ونډه یاده کړې ده. البته کتاب یې پې لیکلی دی او وروستی کتاب یې دا دی چې تر ناټو وروسته افغانستان د طالبانو د حکومتولي څرنګوالی. په دې کتاب ورسره غږېږم او رښتیا د لنډو کیسو په باره کې هم د یوه څه شته که وخت پاتې شو هغه به م یاد کړو. له افغانستانه نقلونه دي دغه کیسې. اوس په جرمني کې دی خو له بده مرغه لندن ته راغلی دی او له ما سره دی. کیسه خو اوږده نه شوه لکه چې دا سریزه لږ اوږده شوه. نو ستړی مه شئ، په خیر راغلم. راته ووایه دا وروستی کتاب مو چې لیکلی دی ولې مو لیکلی دی او څه پکې دي؟ لومړی خو کور ودان تڼۍ صاحب د داسې ښایسته کلماتو څخه مو زما د وروستنی کتاب البته د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه ده چې کوم چې د طالبانو د واک تر لاندې ده. او کتاب خو نو طبعا د ناټو نه وروسته افغانستان د طالبانو حکومتولي چې په هغې کې بیا بېلابېل فصلونه دي، د دوی مشروعیت څه ډول دی، د دوی اصلا هغه تشکیلاتي جوړښت یې څه رقم دی. څنګه درته بریښي طالبان حکومت ته ورته یو جوړښت دی که نه که بیخي بل څه دي؟ بلې په دې کتاب کې څنګه چې تاسو ویلې زما پانګونه په څلورو مهمو برخو کې ده چې البته زه لومړی د طالبانو سیاسي جوړښت ته ګورم، دغه نه وروسته بیا زه د کورنیو پالیسیو ته یوه کتنه کوم، بیا ورپسې زه یې ګورم چې طالبان په سیمه کې او بیا ورپسې په نړۍ کې څه ډول سیاست لوبوي. نو دغو ټکو ته زه د مختلف اړخونو ورته ګورم او څېړم یې. زه افغانستان ته هم تللی وم، ځینې مرکې ما کړې وې د اوسني چارواکو سره. نو دا ټول هغه شیان دي چې په دې کتاب کې. نو که چېرته مشخص دې ته راشو چې دا د شاوخوا 3 کاله تېر شول چې طالبانو واک نیولی دی، په افغانستان واکمن دي او فکر کوم دا ډېره موده وروسته هغه ځواک دی چې ټول افغانستان یې تر واک لاندې دی، یو مرکزي کلک حکومت یې جوړ کړی دی، امنیت یې راوستی دی. خو له دې ټولو سره سره دنیا یې په رسمیت نه پېژني. نو څه ډول حکومت دی چې دنیا یې نه پېژني؟ ولې؟ ځینې ستونزې خو شته دي. لومړی ستونزه دا ده چې په کوم حالت کې چې دوی د واک ترلاسه کړه او په کوم حالت کې چې دغه نه مخکې بهرنیان په افغانستان کې شتون لرلو راووتل، د دغو خنډونو له مخکې مثلا دغه ځنډول شوی ده. دلته باید یو شی یادونه هم وشي چې که څه هم طالبان په رسمیت پېژندل شوي نه دي، خو دوی د پراخې اړیکې په سیمه کې بالخصوص د له ډېر مهمو لوبغاړو سره لري، لکه د چین سره، لکه روسیې سره، لکه ایران سره، او اوس داسې برېښي چې هندوستان سره هم ښه اړیکې لري. نو دا یو خو یو خو هغه څه دي چې رسمن یې وایي که نه دواړه خواوې، خو فکر کوئ د پردې شاته څه دي ولې په رسمیت نه پېژني؟ دلیل یې څه دی؟ د رسمیت پېژندنې ځنډول خو اوس مهال چې ورته اوس ګورو، البته لویدیځ هېوادونه کوم چې په دې برخه کې هغه اصل خبره کوي، هغې دې وایي چې په 2 دلایلو افغانستان حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي. یو دا چې ټول شمول حکومت نه دی، او بل دا چې د اقلیتونو او د ښځو ونډه په افغانستان کې کمه ده. او ستاسو په کتاب کې د طالبانو د تشکیلاتي جوړښت ته که سړی وګوري، هغه څنګه درته ښکاري؟ څومره محکم دی؟ ځکه چې
دوی خو چې امنیت راوسته او اوس هم مثلا د خپل مشر خبره مني. دا د تعلیمي کال پیل شوی دی او مکتبونه د نجونو لا هم تړلي دي. له دې سره سره چې موږ د طالبانو سره چې غږیږو د ډېرو مشرانو سره دوی وایي چې دا سم کار نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې د مشر خبره ده مني یې. دا د دوی په د تشکیلاتي جوړښت کې دا شی راغلی دی که څنګه دومره کلک دي د مشر په خبره ولاړ دي؟ لومړی د تاسو د تشکیلاتي خبره وکړه. موږ په یاد لرو چې کله چې دوی نوي په قدرت کې راغلل نو ځینې مبصرین یا اکسپرټس چې ورته وایي هغې د یوه برخه په دې اند و چې دوی د شپږ میاشتو نه وروسته شاید ټیټو پاشان شي، او بله برخه په دې اند و چې دوی د هغه کوم ټیټ جوړښت چې دوی د ناټو د جګړې په مهال کې لرلو نو دوی به ونشي کولی چې د خپل جوړښت وساتي، او دا به د افغانستان یو ځل بل جګړې ته واړوي. خو کله چې اوس موږ ګورو د دې کال وروسته چې دا دواړه خبرې ناسمې راووتلې او طالبانو وښودله چې داسې نه ده، دوی ډېر کلک جوړښت لري. او تاسو یادونه وکړه د ښځو د حقوقو یا د نجونو د زده کړو. موږ پوهېږو چې دلته ځینې غږونه شته دي د طالبانو په لیک کې چې په دې اړه بل نظر لري، خو دې له خاطره چې د ګوند پایښت وساتي او د امیر خبره ومني نو دې له خاطره صرف نظر کوي چې په دې اړه واضح خبرې وکړي. وروستۍ پوښتنه مې چې ما په سریزه کې هم ویلې، ولې داسې شوي دي چې د افغانستان په اړه کتابونه بهرنیان لیکي؟ تاسو له هغو کمو افغانانو چې د افغانستان په اړه کتاب لیکي نور افغانان یې نه لیکي، دلیل یې څه دی؟ د افغانستان په اړه خو افغانانو هم کتابونه لیکلي دي، خو دومره اعتبار نه ورکوي څوک هغه کتابونو ته. مثلا که تاسو وګورئ، تاسو پلټنې وکړئ، څېړنې وکړئ، ریسرچ وکړئ د انګریزانو خبره، تاسو به وګورئ چې د افغانانو په ګوتو شمار یو څو نومونه دي او نور بهرنیان دي چې د افغانستان په اړه کتابونه لیکلي دي. له بده مرغه ترنای صاحب خو په افغانستان کې د لیکوالي دود له پخوانه هم لږ تر ضعیفه دی، او بله مسله دا ده چې اکثره بهرنیانو چې کتابونه لیکلي دي په تیرو 20 کالونو کې داسې کتابونه لیکلي دي چې دغه وخت زمان کوم واکمنان چې په افغانستان کې وو، البته بهرني ځواکونو د هغې دي په تمایل سره ورته کتابونه لیکلي دي. نو افغانان له بده مرغه په دې ډګر کې پاتې راغلي دي. زه هیلهمند یم چې په راتلونکي دا نوی نسل چې اوس په افغانستان کې دی یا د افغانستان بهر ژوند کوي په ډېرو مختلفو څانګو کې د افغانستان باندې کتابونه ولیکي او افغانستان. ما ویلي چې وروستۍ پوښتنه ده، خو ډېره بښنه غواړم چې یوه بله پوښتنه هم ذهن ته راغله، هغه دا د افسانې په نوم باندې یو شی تاسو لیکلی دی، لنډې کیسې دي د افغانستان کیسې او نقلونه دي. په دې اړه هم یو څه راته ووایي، دا څنګه د سیاسي کیسې دي، اجتماعي دي، ټولنیزې دي، کلیوالې دي، عشقي دي، څه شی پکې دي؟ نه عشقي خو نه دي، دا خو داسې ده چې که څه هم زه سیاسي علومو کې ما زده کړې کړي، خو وخت نه وخت ځان ته اجازه ورکوم چې ادبیاتو کې هم لاس وهم. او دا کتاب ما د الماني په ژبه لیکلی، او زما موخه په دې کتاب کې دا وه چې د افغانستان د مختلف اړخونه په د قصو په لمن کې المانانو ته لومړی وړاندې کړم، ورته یې ښکاره کړم چې په افغانستان کې دود څه رقم دی، په کلي کې خلک څه رقم فکر کوي، څه رقم ژوند کوي، پرته له جنګ او قوتو ورورولي هلته شته ده. د ادبیاتو خبره ده چې وکړه تا چې ادبیاتو کې هم لاس وهي او خوند درکوي، ولې ګرانه نه درته ځکه ته چې له افغانستان نه راوتی وې ماشوم وې او ادبیات درنه پاتې شول په افغانستان کې، ځکه هلته د چا خبره هغه رسمي تعلیم دې نه دی کړی، زده کړه دې نه ده کړې، نه دی پوهنتون لوستی دی، نه دی ښوونځی پای ته رسولی دی، او ټول دلته په بهر کې او په جرمني کې. نو درته ګرانه نه ده چې پښتو دري همداسې وساتې او تکړه او په معیار برابر یې وساتې؟ دا خبره خو سم ده چې زه په ځواني کې راغلی یم آلمان ته، او دا خبره هم سم ده چې ما په آلمان کې ټولې زده کړې کړي، ښوونځی مې آلمان کې لوستلی. خو که زه ووایم چې هغه هېواد او خلکو سره لږ زره زیات سړی چې مینه ولري
زه فکر کوم چې دغه ظرفیت خود به خود پیدا کیږي چې تاسو باید ژبه او فرهنګ دواړه وساتئ. ډیره مننه. د مینې خبره ده چې وکړه، وایي مینه له مینې پیدا کیږي او په مینه د خندل مایان د کړمه. په دې هیله چې دغه مینه زموږ له هیواد سره، له افغانستان سره تل وي. افغانستانه آباد دی وي، افغانانو ښېراز دی وي. کور ودان.